مسلمانانو کچا په قرض باندې قرباني وکړه او لا یو چا پیسې په پور واخیستې او اختره یې وکړئ نو دا کس ته به الله جلاله را روان کال دومره زیاتې پیسې او مال وده ته ورکړي چې را روان کال پر ده باندې قربانیانې یا اختر واجب وي یعنی مالداره به وي او کوم پور چې دا اخیستی وي نو هغه پور به هغه قرض به الله جلاله ادا کړی وي او د دې له برکته به نور پورونه هم الله جلاله ادا کړي وي دا ګور د الله جلاله لپاره خبرې دي ای زما خویندو او ورونو په داسو ورځو کې لوی اختر را روان دی نو تاسې خپلې قربانیانې وکړئ یعنی خپل اختریان وکړئ ډېرې خویندې سته چې په کورو کې سونه لري او زیورات لري په هغو خویندو قرباني واجب ده او هغه یې نه کوي او وایي زما خاوند مالداره دی هغه به یې وکړي نه نه داسې نه ده هغه به یې هم کوي او ته به یې هم کوي ځکه ته هم مالداره او هغه هم مالداره ده ځکه چې په کور کې تا ته چې کومه سونه ده دا یې تا ده دا ستا د خاوند نه ده نو پر تا باندې قرباني واجب ده یعنی اختری واجب ده ته به یې کوې همداسې په ډېرو ورونو اختری واجب وي یعنی کېږي باندې نو دوی وایي زما بابا جان یې کوي یا زما پلار جان کوي داسې نه ده تاسو قیمتي موبایل جیب کې ده همدا رقم قیمتي ګاډیانو کې ناست یاست او ستا اختری به ستا بابا کوي داسې نه کېږي